د شپې داستان. د وکمن ولایزاره څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د پلې سوخته د دنیا پای په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. زړه نازړه وم. زما په وجود کې دننه وجدان او ضمیر په نوم یو څه لا ژوندی و او اجازه یې نه راکوله چې د پله بیخ ته لاړ شم. ځینو روږدو چې زه پیژندلم موټر ته مې نږدې کېدل. وروسته یې راته وویل راځه دننه. یو دوه د شیشه یې راکړه، خو لوږې او خمار سخت راګیر کړی وم. تور رنګې هلک ته مې یو لیک ورکړ. ورته ومې ویل چې د پله بیخ ته یې یوسه او سید هادي ته یې ورکړه. لیک یې وروړ او له هغې خوا یې 1.5 ګرام شیشه راته راوړه. یو ځل، دویم، دریم ځل یې دا همکاري له ما سره وکړه. وروسته دا تور رنګی هلک هم راڅخه ورک شو. دا شپې او ورځې مې تر پلې سوخته لاندې تر ټولو خونړۍ شپې او ورځې وې. هره ورځ د پلې سوخته له بیخه لسګونه جنازې پورته کېدلې. د پهلوان په نوم یو انسان وژونکی شیطان چې سپکو او درنو وسلو باندې سمبال و هر وخت پله ته راتله. هر څوک به چې لږ بد ورته ښکاره شول او د ده په طبیعت به نه و برابر، په ډزو به یې وویشت. یوه ورځ مې ښه په یاد دی. مازدیګر نږدې تیاره کېده. هماغه تورمخی هلک مې د پله لاندې سید هادي ته واستاوه چې 1.5 ګرام شیشه راوړي. هلک ولاړ. زه 1 ساعت ورته انتظار شوم، خو رانغی. 2 ساعته وروسته پوه شوم چې له موادو سره تښتېدلی. د خمار او لوږې مالامال خوب مې پر وجود لمن غوړولې وه. له سترګو مې اوښکې روانې وې. کله به مې چې د پله 4 اړخونو ته وکتل نو ژړا به مې یو څه تم شوه. د غم یوې تورې پردې زما سترګې پوښلې وې. د خپل خړ غمجن چاپېریال ننداره مې کوله. روغ انسانان مې لیدل چې خپل ساده او هوسا ژوند ته دوام ورکوي، او یا هغه زوی او مور چې په پلي ډول زما د خړجن موټر له څنګه تېرېدل. هغه هلک چې د مکروني کڅوړه به یې په لاس کې وه، فکر مې کاوه چې دا کیسه انشټاین ته پاتې کېږي چې خپلې مور ته به یې د مثال په ډول زمزمه کوي. خپلې اوښکې مې په خیرنو لاسونو پاکې کړې او د اوښکو اوبه مې په لاسونو وچې شوې. د ژوند د خوښو ورځو په یاد چې هغه وخت د ښوونځي په 4م ټولګي کې وم ولوېدم. څه خوشحاله ژوند و. د شپې مې مور په خپلو مهربانه لاسو مکروني راته پخوله او د مکروني له خوړلو وروسته یې په ښکلې او مهربانه غېږ کې ویده کولم. که به وپرنجېدم په بیړه به یې خپل لاس زما پر سینه کېښود. تل به یې ګرم ساتلم چې یخ مې ونه وهي او خولې شم. هغه ماشوم او مور چې زما سترګې د موټر له منځه ورته پاتې وې او ورکتل مې ښکاره وه
زړه مې د مور د لاس پخلي ته تپېده. له ځان سره مې وویل نن شپه یې مور حتما مکروني پخوي او که چیرې هغه وپرنجېږي شاید مور یې پر سینه لاس ورکېږدي. زړه مې د مور نرم او مینهناک لاسونه غوښتل چې په سینه مې یې کېږدي او زما د کلونو ناکرارۍ آرامې کړي. د نن ترخه جدایي مې په کرار ډول غلې کوله، مګر همدا شېبې وې چې یوه بغز لکه د راکټ د چاودنې په څېر زما له سترګو څخه د اوښکو سیلاب جاري کړ. ډېر دردونکی، حتی له هرې ممکنې پېښې هم ډېر دردونکی و. وروسته له څو اونیو د خپلې مور په یادونو کې ولوېدم. نه پوهېدم، شاید زړه مې ورپسې تنګ شوی و. د نشې او خمار پر وخت مې کورنۍ هېره کړې وه، خو مور مې هېڅ وخت له یاده نه وتله. فکر مې کاوه چې ټولو اقیانوسونو زما د سترګو له اوښکو څخه سرچینه اخیستې او د ځمکې خواته بهیږي. په ټول بدن مې سړه څپه خوره شوې وه. غاښونه مې ډېر کلک یو په بل باندې لګېدل. هغه غږ مې چې له غاښونو پورته کېده د روسي موټر په یاد اچولم. دا هغه موټر و چې له خپلې ګرانې مور او ماما نسیم سره به له نهرین او اندراب څخه نورو سیمو ته په سفر پکې تللم. په ذهن کې مې بېلابېل فکرونه ګرځېدل. حالت مې سخت خراب و. خپل وروستی سګرټ مې ولګاوه. دا وخت ډېرې ژور ټوخې راګیر کړم. مجبور شوم خپل ساړه او زیږه لاسونه په خپل سینه باندې کېږدم. ډېر آرامه خوب راغی. د موټر څوکۍ مې 90 درجې شاته چپه کړه. د وخت په ټوله سیمه د تیارې څپه خوره وه. کله چې ویده شوم ډېر عجیب خوب مې ولید. ناڅاپي په قاتل او بېرحمه شیطان بدل شوی وم. د کور دروازه ټکوم. خور مې دروازه راخلاصوي. هغه وباسم او د مور کوټې ته مې وردننه کېږم. هغه هم راوباسم. بالاخره خپلې کوټې ته دننه کېږم. خپله مېرمن وژنم او د پلار خواته مې ورځم. له هغه هم ژوند اخلم او بیا دویم ځلې د مور کوټې ته دننه کېږم. هلته پر دیوال زما د 6 کلنې انځور راځوړند و. هغه ته ګورم چې سخت ژاړي. سر او مخ ته مې سکان نیولي. دا وخت د دروازې ټکولو راویښ کړم. وېرېدلی او وارخطا له خپل ځایه پاڅېدم. د باندې سخت یخ و، خو په دې یخه هوا سربیره زما په وجود خولې راخورې وې. چې ګورم د موټر د دروازې تر شا د سید هاشم هادي شاګرد امیر علي ولاړ دی. هغه مسکی شو او پوښتنه یې وکړه: رئیسه څه دې وکړل؟ په داسې حال کې چې په ټول بدن باندې مې د درد څپه خوره وه. د خبرو کولو توان مې نه درلود. ومې ویل: سخت خمار یم. مسکی شو. ویې ویل: مونږ خو هغه تور هلک ته چې تا رالیږلی و 1 ګرام شیشه ورکړه. ومې ویل: خو ماته یې نه ده راکړې، دلته هېڅ راغلی نه دی. ویې ویل: بیا نو تښتېدلی، ته لږ صبر وکړه، زه د سید هادي خواته ورځم، هغه ته ستا ستونزه یادوم او وروسته بیا احوال درکوم. ومې ویل: سمه ده. د سګرټ قوطی مې راواخیست څو یو سګرټ ولګوم. ګورم چې سګرټ مې خلاص شوی دی. له سختې یخنۍ څخه مې پښې رېږدېدلې. د امیر علي د راتګ په پار مې شېبې شمېرلې چې راغی. ویل چې موټر دې قلف کړه او د پله لاندې راشه،
سید هادي کار تر سره لري. ژر له ځایه پورته شوم. د موټر دروازه مې بند کړه او څو ګامه مخکې پولیس وخته پروت و. کله چې تر پله لاندې روان وم ډېرو خاطراتو مې ذهن ته لار ومونده. د کارل اړیکه چې ځواب مې ورنه کړ، د یونسکو د غوره خبریال جایزه او زما په اړه د ولسمشر خبرې، دا او دې ته ورته نور ټول خاطرات زما خمار ته رادننه شوي وو. امیرعلي مې لاس ونیو او ویې ویل پام کوه چې ونه ښویېږې. ډېر ورو ورو ښکته شوم. احساس مې کاوه چې د انسان خورې تمساح خولې ته دننه کېږم. کله چې ورسېدم تر هغه مې چې د سترګو لید کار کاوه، ګیسونه روښانه وو او زرګونه کسان تر پله لاندې نږدې نږدې پراته وو. یوه خړ رنګې ګرد ټوله سیمه پوښلې وه. د شکپوش نجلۍ انځور لکه د دې قالین پلورونکي د دکان پر دیوال چې راځوړند شوی وي راځوړند و، او څو دانې جعلي بانکنوټونه یې سوري کړي وو، هغه یې هم راځړولي وو. یو روږدي په ډېر ښکلی خط په دیوال لیکلی وو همه از مرگ میترسن اما من از رفیق نامرد. سید هادي ډیر جدي او په لوړ غږ وویل دلته راشه. ورغلم. تر څنګ یې کېناستم. د شیشې پایپ مې ولید. یو ګرام شیشه هم ورسره وه. دا یې زما مخې ته کېښودل او ما هم لایټر ترې لاندې کړ. 3-4 قوي دوده مې کش کړل. ما چې له سید هاشم سره کوم جنجال درلود همدغه 3 دودونو هغه لانجه ختمه کړه او زه مکمل د ده پر وړاندې بدل شوم. دی راباندې بریالی شو. راته ویې ویل تر هغه وخته پورې چې تر پولې سوخته لاندې ټول امکانات درته برابر دي. همدلته اوسه، هر څه چې څکوې ویې څکوه، ډوډۍ هم درکوم، نور نو د باندې څه در پاتې دي. زه په همدې حالت کې ورو ورو خوب ونیولم. لومړنۍ څو ورځې ښې وې. سید هادي یو څه مرسته راسره کوله، خو د وخت په تېرېدو سره یې همکاري ورو ورو کمېده او په پای کې باید زه پوه شوی وای په کوم ځای کې چې زه یم کوم ځای دی. د دې لپاره چې وتوانېږم پولې سوخته او هغه څه چې اصلي حقیقت دی معرفي یې کړم، ښه به وي چې لومړی لاړ شو د پولې سوخته د خلکو پیژندنې ته او وروسته دې ته چې تر پولې سوخته لاندې څه کېدل. څو خلک رهګذر او د ده نږدې دوستان د کابل او افغانستان د لوی سرطاني غدې په حیث په رسمیت وپېژني. د پولې سوخته لاندې ډله زموږ په هېواد کې یوه منحوسه طبقاتي ډله ده. په لومړي سر کې په 2 اصلي ډلو چې نورې ډلې له هغه څخه سرچینه اخلي د موندونکو ډله او د مصرفونکو په ډله ویشلی شو. لومړۍ ډله یې موندونکي دي. پولې سوخته له جغرافیایي اړخه د پولیسو د 3مې حوزې د اتصال کړی ده. 3مه حوزه، 5مه حوزه او 6مه حوزه د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په هره حوزه کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې آمریت او د هغه په تشکیل کې یو آمر او 2 کارمندان کلونه کېږي چې دا جوړښت یې رامنځته کړی او پراخ امکانات ورکوي. په هر حوزه کې یو آمر او 2 کارمندان د خپلو ګډو ګټو د ترلاسه کولو په موخه په ډیره آرامه توګه یوې منل شوې پایلې ته رسیږي او په ډاډه زړه د ځان په بیه د خپلو ګټو لپاره مبارزه کوي چې دغه طبقه یعنی ډله په 3 برخو تقسیم شوې ده. لومړی د موندونکو په ډله کې د 3مې، 5مې او 6مې حوزې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې کارمندان دي. هره ورځ په 2 مشخصو وختونو کې د پله بیخ ته راځي. مخکې له غرمې او شپې ته نږدې
ماښام مهال دوی خپل حق اخلي او په ډېره آرامه توګه بیرته خپلو حوزو ته ځي او په هر وخت کې په 3 واړه ځایونو کې او یا دغه 3 حوزو کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مامورین په جریان کې پرېږدي. د دوی حق ورکول کېږي او بل هیڅوک د دې حق نه لري چې ووایي ستاسو سترګې پټې دي او ظلم کوئ. که چاته خپل حق ونه رسیږي نو له 1 ساعت نه په کمه موده کې څرخونې ته رسیږي. هر څومره چې کارمندان په پلورونکو باندې فشار راوړي همدومره فشار پلورونکي په روږدو کسانو راوړي څو هر چاته خپل حق لاس په لاس ورسیږي. پولیس سوخته د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې کارکوونکو لپاره د شیدو په غوا بدل شوی. هر کله چې به دوی د دې غوا سینو ته لاس وروړ نو لاسونه به یې له شیدو ډک وو. دویمه ډله د موندونکو ډله ده. د یوې لویې مافیایي ډلې شاګردان یا هم پلورونکي چې باید په ورځ کې له 200 څخه تر 300 ګرامو مخدره توکي وپلوري. هغوی چې مخدره توکي په اجاره توګه پلوري په میاشت کې 2,10,000 افغانۍ معاش لري او هغوی چې شاګردان دي او په اجاره پلورونکو یې پلوري د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش لري او د موادو ټول مصرف یې هم وړیا دی. درېیمه ډله زورور دي. دوی په خورا هنر خپله ګټه ترلاسه کوي. په ناڅاپي توګه تر پله لاندې ښکته کیږي. کمزوري، بېکسه او مفلسین چې د ډیر خمار له لاسه په خوځنده مړو بدل شوي په لغتو او سوکانو یې په سر وهي. په ځینو وختونو کې د برچې په واسطه ټپه کوي او ځینې وخت یې هم د مرمۍ په واسطه ګواښي چې په راتلونکو برخو کې به وضاحت ورکړو. دغه زورور په خپل ټاکلي وخت راځي له اجاره‌یي پلورونکو څخه یو مقدار پیسې او مواد ترلاسه کوي او په خپل خوند او معیشت کې دی او هر پلورونکی د ګیدړې په شان له هغه ډارېږي. پولیس سوخته د ډلو لپاره د پیسو د چاپ ماشین بدل شوی. خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیسې له کوم ځای څخه راځي. دا څه ډول پیسې دي چې د هر چا لپاره د میاشتې 2 لکه او د ځینو لپاره په لکونو عاید لري؟ آیا کله چې د پولیس سوخته پر سر تیریږئ د ژوند تر ټولو ستړې کوونکې شیبې نه احساسوئ؟ حتی د دې ځای بد بوی ستاسو لپاره خورا ویرونکی او ناخوښونکی نه دی؟ د ولسمشرۍ ماڼۍ دا څنګه منلی شي چې عادي کارکوونکی یې له 100 څخه تر 200,000 افغانیو عواید لري؟ آیا تر پولیس سوخته لاندې د بانک نوټ د چاپ نمره وهونکی ماشین دی؟ دا ټول لویه مبالغه نه ده. دا د روږدو کسانو هغه پیسې دي چې روږديتوب دوی د هر ډول جرم او جنایت ترسره کولو ته اړ کوي او هغوی د زیاتو پیسو د چمتو کولو لپاره اړ کیږي چې په پراخه کچه په افغانستان کې د ناامنۍ او فقر پر رامنځته کېدو کې رول ولري. دویمه ډله د مالیې ورکولو او لاسوهنې پرته د توکو مصرفونکي دي. د توکو مصرف کوونکي تر پله لاندې د پلور بازار اصلي ځواک تشکیلوي. اوس د ډېر عاید له مخې د مخدره توکو د مصرف کوونکو ډلبندي درپېژنم. په مخدره توکو روږديتوب شوخي او ټوکې نه دي. کله چې سهار له خوبه پاڅېږي د ټولنې، فرهنګ، کورنۍ او اقتصاد په نظر کې نیولو پرته مجبور او مکلفي چې د 1 ګرام لپاره 300 افغانۍ په جیب کې ولري څو له ځایه پورته شي او حد اقل ژوندی شي. په لاسونو او پښو کې د انرژي پیدا شي. دلته نو ستا د ژوند تر ټولو ستره پروژه د 300 افغانیو پیدا کول دي. په لومړیو میاشتو کې د کال تر لومړیو پورې روږدی یا معتاد له کوره هر شی چې په نظر ورشي پټوي او د پولیس سوخته بیخته یې وړي. تر پولیس سوخته لاندې یوه ډله ډېر خونړي قصابان موجود دي چې د هغوی د ډېرو عوایدو سره بل هیڅ ډول سوداګري سیالي نشي کولی. روږدي یا معتاد چې هر جنس په بیړه تر پولیس سوخته لاندې وروړ هغوی به د مال اخیستونکي په نوم د روږدي د رعیت له مخې ترې پیرلو. مثلا که چیرې روږدی ډېر خمار وي
د 2000 افغانیو جنس به یې ترې په 200 افغانۍ اخیست او که روږدی به لږ خمار و نو د 15000 افغانیو جنس به یې ترې په 1500 افغانۍ اخیست او که به چیرې روږدی لږ په خود کې و او په خپل ځان به پوهېده د 2000 مال به یې په 1500 افغانۍ ترې اخیست. روږدی به د غلا شوي جنس له پلورلو سره سم د موادو په پیرلو پسې لاړ او همدارنګه سلګونه حتی زرګونه روږدو کسانو به ډېر قیمتي شیان تر پلې سوخته لاندې وړل او د غلو شریکانو به په ډېره ټیټه بیه ترې اخیستل. یو لپټاپ کمپیوټر چې ډېر موډرن او ښکلی و په بازار کې به یې قیمت شاید $700 و. په خپلو سترګو مې ولیدل چې مال اخیستونکي په ټیټ قیمت واخیست او د نیم ساعت په تېرېدو سره یې په باندني مال اخیستونکي په 100,000 افغانیو خرڅ کړ. په همدې ډول ډېر لوړ او قیمتي موبایلونه هم حتی زیورات هم پلورل کیږي. یوه بله لویه تراژیدي چې د روږدو په خفه داستان کې موجوده ده هغه دا ده چې کله د خور، مور او میرمنې جواهرات او قیمتي اشیا غلا کوي په هغه څیره چې دوی یې لري هرې زرګرۍ ته چې د خرڅلاو لپاره وروړي یا یې له هغوی څخه نه اخلي او یا یې هم پولیسو ته په ګوتو ورکوي. مګر مال اخیستونکي ډېر ځواکمن او قوي نهنګان دي چې په لومړي سر کې ټول څیزونه اخلي. مال اخیستونکی هم حوزو او مربوطه برخو ته خپل حق ورکوي او د ښار ټولې غلاوي پرته له بربنډېدو او ښکاره کېدو دوی خوري په داسې حال کې چې بې جوازه وسلې هم له ځان سره لري او په خپله روږدي نه دي. د شپې له هوسبازۍ، شهوترانۍ او شرابخورۍ پرته بل کار نه لري. دختربازان یې له تازه نفس هنجونو سره په مزو او معیشت کې دي او بچه‌بازان یې له تنکیو ځوانانو سره په معیشت کې وي چې د سلطان د زامنو په څیر ښکاري او څوک یې د مستقیمې نندارې توان نه لري. حتی وایي که چیرې روږدی یا معتاد کوم وخت قیمتي څیزونه راوړي د روږدي کڅوړه ترې اخلي او دی په یوه څنډه کې وژني. معتادان د خپلې کورنۍ ټوله مادي او معنوي هستي د سخت زړي ښامار په ډول خوري او د هغه لیوه په څیر چې لومړی ښکاري له مخې لرې کوي وروسته د خپلې کورنۍ لپاره پر چمتو شوي لاسي بم بدلیږي. مال اخیستونکي روږدو ته وایي چې زیورات، جامې، بوټ، ظروف او داسې نور څیزونه حتی بې ارزښته اوسپنه هم راوړئ درنه اخلئ. په همدې خاطر دوی هر شی راوړي او دې دلالانو ته یې په ټیټه بیه ورکوي. څو ځلې مې په خپلو ګناهکارو سترګو لیدلي چې روږدی یا معتاد دیګ بخار په داسې حال کې چې بخار یې هم نه دی ویستل شوی له خوړو ډک وي هغه یې له خپل کور څخه رایستلی او په همدغه ناوړه غلو یې پلورلی. په دې کې چې کوم خواړه دي دا د هغو ماشومانو دي چې پلار یې روږدی شوی دی او کورنۍ یې په ډېره مینه او شفقت سره خواړه خپلو بېوزلو بچانو ته پاخه کړي خو مال اخیستونکي یې په خپلو شیطاني لاسونو خوري. د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان